أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناوړم الله پاک ته له رټلی شوي شیطان نه. شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان او پوره رحم لرونکی دی. اقرأ باسم ربك الذي خلق ولوله ای پیغمبره د خپل رب په نوم چې هغه پیدا کړ. خلق الإنسان من علق د کلکې شوي وینې له یوې ټوټې څخه انسان هست یا پیدا کړ. اقرأ وربك الأكرم ولوله او ستا رب ډېر مهربان دی. الذي علم بالقلم هغه رب پالونکی چې ښوولی د انسان ته خط په قلم سره. علم الإنسان ما لم يعلم انسان ته یې هغه علم ورکړ چې هغه پرې نه پوهېده. كلا إن الإنسان ليطغى هیڅ کله داسې نه ده، یعنی رښتیا خبره دا ده چې انسان سرکشي کوي. أن رآه استغنى په دې اساس چې هغه خپل ځان بېاړې یا بې پروا بولي. إن إلى ربك الرجعى په داسې حال کې چې یارو مرو ورګرځېدل همدا ستا رب په لوري دي. أرأيت الذي ينهى آیا ته ګورې هغه څوک چې منع کوي؟ عبدا إذا صلى یو بنده کله چې هغه لمونځ کوي. أرأيت إن كان على الهدى ستا څه ګمان دی که هغه بنده په سمه لاره وي أو أمر بالتقوى یا د پرهیزګارۍ حکم کوي. أرأيت إن كذب وتولى ستا څه ګمان دی که دا منع کوونکی شخص حق دروغ وګڼي او مخ واړوي؟ ألم يعلم بأن الله يرى آیا هغه نه پوهېږي چې الله پاک هغه ګوري؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية هیڅ کله داسې نه ده که هغه لاس وانخلي نو موږ به یې د وچلي ویښته ونیسو او را به یې کاږو. ناصية كاذبة خاطئة هغه وچلي چې دروغجن او ډېر خطاکار دي، یعنی د دغې وچلي خاوندان به موږ راونیسو. فليدع ناديه هغه د خپلې د مجلس ملاتړ کوونکې ډلې ته بلنه ورکړي. سندع الزبانية موږ به د هغه عذاب په رښتې راوغواړو. كلا لا تطعه واسجد واقترب هیڅ کله داسې نه ده، یعنی د هغه خبره مه منه د هغه خطاکارو خلکو او سجده وکړه او د خپل رب نږدېوالی وګټه. صدق الله العظيم. رښتیا وویل عظیم او لوی رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم